السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ او روغ به یاست. د کورنۍ ډولونو اړوند مسایل د اسلام له نظره راځي دا اړوند خبرې کوو چې کورنۍ سره کم ډولونه لري او دا اړوند کوم مسایل اسلام موږ ته ویلي دي. وایي واده د مخالف جنس سره روا کار دی. د خپل جنس د شخص سره واده روا کار نه دی چې ښځه د ښځې سره کوي، نارینه د نارینه سره کوي. وایي قرآن کریم د لوط د قوم انجام موږ ته د اخطار په توګه راکړی دی چې تاسو د هم جنس سره واده مه کوئ، بلکې د مخالف جنس سره واده وکړئ. وایي ښځه یو وخت کې یو میړه درلودلی سي، دوه مړونه نسي کولی. وایي نارینه او ښځه د یو ټولنیز قرارداد له مخې واده کوي. دا ټولنیز داسې قرارداد دی چې ته به ماته نفقه راکوې، ته به زما خیال ساتې، ته به ماته توجه کوې. یو قرارداد دی او د دا قرارداد اصولو ته باید د ژوند تر پای پورې پابندي وسي. وای واده عاطفي او رواني د آرامش تحصیلول دي او د اولاد پیدا کولو یو ذریعه ده. راځو وای د هغه کورنۍ چې یوه میرمن لري. موږ دوه ډوله کورنۍ لرو په اسلام کې، یو کورنۍ چې یوه میرمن لري او یو کورنۍ چې څو میرمنې لري. هغه کورنۍ چې یو میرمن لري وای عاطفي رابطه قوي وي، سوء تفاهمونه لږ او ژر حل کیږي. خو هغه کورنۍ چې څو میرمنې لري د اسلام تر مخه دا سیستم وو خو غیر عادلانه و. یو نفر به مثلا 10 مینې درلودلې، 15 مینې به درلودلې او حقوق ته به هم توجه نه کېدل. خو اسلام وویله چې باید 4 مینې او حقوق قوانین یې ورته وضع کړل، نفقه، میراث، ډېر شیان کې ښځه داخله سول او ښځې ته یو ډول اداري ځواک ورکول سو. وایي څو میرمنې کول د ښځو د قدر علایم دي، نه د کمښت. یعنې د ښځې قدر یې ور ډېر کوي. دا 4 نکاح پخوا به خلکو مثلا ګرفرینډ یې ساتلې، نامشروع اړیکې به یې ساتلې. دا د ښځې و مقام ته سپکاوی و. خو اسلام و نارینه ته د 4 ښځو اجازه ورکړل. وایي هغه کسان چې واده نه کوي پټې رابطې ساتي. موږ ټوله نارینه نه یادوو، خو ډېر داسې نارینه سته چې دوهمه نکاح نه کوي. وایي زه د اولې نکاح سره خوشحاله یم، لیکن پټې یارانې کوي، چې دا ډېر غلط کار دی او صحي مشکلات هم منځته راولي. وایي د نارینه وجود په جنسي رابطې کې تنوع ته ضرورت لري. د نارینو دا خوښیږي چې رقم پر رقم ښځه ټیسټ کړي. نو اسلام و نارینو ته ویلي دي چې تاسو کولی سئ په یو وخت کې همزمان 4 میرمنې ولرئ. که یو نارینه 4 میرمنې لري، دی دغه تنوع چې د په وجود کې دا احساس دی چې څو رقمه ښځې ولري، دا حل کیږي. او بعضې نارینه دا رقم یي چې جنسي شهوت یې ډېر وي. دوی یوه ښځه د دوی جنسي شهوت نسي ورته کولی، نو د دوی دپاره 4 میرمنې کولی سي چې د دوی جنسي مشکلات ور برآورده کړي. وایي د ښځې وجود ډېر شوق نه لري، نو یو شوقي کس یوه ښځه نسي مړولی، نو مجبور دی چې هغه څه وکړي، 2 میرمنې وکړي. وایي واده څه شي دی؟ عاطفي د غوښتنو برآورده کول دي، رواني تکیه ده، اقتصادي حمایت دی، اولاد پیدا کول دي، د مور حس ترلاسه کول دي. اوس یو نارینه چې 4 میرمنې لري باید 4 سره میرمنې د دا حق ولري چې اولاد پیدا کړي. متاسفانه اوس په افغانستان کې دومره کفري روابط ډېر سوي دي. د یو نجلۍ سره په دې خاطر واده وکړي، وایي ما ته د اولاد دپاره نه یې کړې. نو او بې ناموسه، تا چې دا د اولاد دپاره نه ده کړې، د څه دپاره دې کړې؟ د عیاشي دپاره. یو نارینه که د ښځې سره واده کوي او اولاد نه پیدا کوي، دا یعنې زه پر تا عیاشي کوم، یعنې ستا و هغه کورنۍ ته احترام نه لرم، تا ته احترام نه لرم، تا ته د قدر په سترګه نه ګورم. ګورئ ګرانو ښځو، تاسو که د یو چا سره واده کوئ، که هغه هر څوک واوسېږي، که هر څومره ښه ژوند یې درته برآورده کړي، که تاسو ته د دې اجازه نه درکوي چې اولاد پیدا کړي، د مورتوب حس احساس کوي، تاسو په دې پوه سئ ستاسو میړه پر تاسو باندې عیاشي کوي او د داسې یو عیاش کس سره خپل ژوند ته ادامه مه ورکوئ. ولاړ سئ و محکمو ته او طلاق ځینې واخلئ او د داسې یو کس سره نکاح وکړئ چې هغه امین، صادق او دې ته ژمن کس وي چې تاسو ته د مورتوب احساس درکړي. همیشه په یاد ولرئ، ته کله چې تاسو واده کوئ باید ستاسو عاطفي غوښتنو ته توجه وسي.
تاسو ته یو رواني تکیه جوړه سي واده، اقتصادي حمایت مو وسي په واده کې، اولاد پیدا کولو حق ولري او د مورتوب حس ترلاسه کوي. که چیرې دغه شیان تاسو په واده کې نه ترلاسه کوئ، تاسو د دې حق لري چې محکمو ته اسلامي مراجعه وکړئ او طلاق واخلئ او د یو امین شخص سره واده وکړئ. خیر دی که هغه یوه یا دوې معاینې نورې لري، خیر دی درېیمه معاینه یې څه څلورمه معاینه یې، لیکن د یو نامرده کس میرمن مه اوسېږه چې ستاسو څه استفاده کوي. مننه چې خوښ مو نیولی.